السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د لوی بخونکي سختن تعالی په سپیڅل نامه د لوګر رادیو قدرمن اوریدونکو ستړي مشي او وخت مو په خیر. په دې هیله چې ټول بخوي. قدرمن اوریدونکو د ځانګړو مرکو خبرونه په لاړ کې او زلبیا سمي الله ساخیل ساسو درنه حضور ته حاضر شوم. د ځل نو راغلی د لوګر د شهیدانو او معلولینو چارو ریاست ته او سره خبرونه کې ملما مولوی محمد رفیق هاشمی د لوګر د شهیدانو او معلولینو چارو رئیس دی. اوریدونکو د چې د لوګر شهیدانو معلولینو چارو ریاست کې څومره معلولین معیوبین او کونډې ثبتي د دې ترڅنګ په تیر کال کې څومره افغاني په معلولینو او معیوبینو باندې وشل شوې دي، روان کال کې څومره بودیجه ورته ځانګړې شوې ده او یو ډېر مهمه پوښتنه آیا د دوی سره خیالي معیوبین شته او کنه شته؟ په دې اړه به ان شاء الله الرحمن چې موږ ته معلومات راکوي. لومړی کې مولوی محترم د تاسو نه ډیره زیاته مننه ژوندۍ اوسئ چې خپل قیمتي وخت مو قدرمن اوریدونکو ته ورکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علیکم السلام. اعظم تاسو همکارانو ته او د تاسو له طرفه ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. الله تعالی دې کې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. لوګر ولایت شهیدانو او معلولینو چارو ریاست تر دې وخت پورې موږ سره ټول یتیمانو او شهیدانو کورنۍ تقریبا 15904 کسان صفت دي. کورنۍ موږ سره صفت دي. تقریبا 4000 تنه معلولین موږ سره صفت دي. ټول مجموعه کېږي 9822 کورنۍ. تیر کال الحمدلله دوی ته پر خپل خدمات وړاندې کړي دي. تیر کال موږ بودیجه تقریبا موږ توزیع کړله د مستحق کورنۍ ته 326 میلیونه افغانۍ او د کورنۍ ته د بانک له طریقه موږ د ټول ته حواله کړې ده. تقریبا دوی ته د 9 میاشتو حواله شوې ده او نور څه بودیجه کم نو د سکهال به دوی ته د خود میاشتې حواله کیږي ان شاء الله. اوس فعلا حواله جریان لري ان شاء الله. دا نږدې ورځ کې به ټول ته د شپږم میاشتو د نوي کال حواله ترتیب شوی دی او دوی به ته ان شاء الله حواله وسی ان شاء الله د بانک هغه طریق نه ټول ته خپل حقوق ورسیږي. ډیر مننه مولوی محترم. تاسو ویل 326 میلیونه مو تیر کال پرې ویشلې دي. دغه بودیجه آیا د اسلامي امارت خپل بودیجه وک نړیوال لپاره مر سره؟ نه دا خپل د امارت اسلامي طریقه کې نور نړیوال موسسې سره فعلا کومک شي نه کوي. دا خپل د افغانستان خپل بودیجه د ستې توزیع کیږي او د ته کومک کیږي مساعدت کیږي. 326 میلیونه بودیجه او 9822 کسان معلولین په ویش کې څومره شفافیت موجود دی رئیس محترم؟ په دې اړه به اوریدونکو ته وایي. الحمدلله دلته پر شفافیت شته. نو مخکې هغه کې د سیوس اول موږ راغلو دلته ډېر یتیمانو کورنۍ وي معلولینو سیاقه خیالي صفسیو اوس یعنی په تیر اداره کې خیالي اوس دا شي نسل پر شفافیت ته او موږ د کال شروع کې بیا کوم معلولین چې تغییر راځي په معلولیت کې یا کېږي نو هغه دوباره ساغه کوم مشاهده کوو بیا ورته توضیح کوو. الحمدلله ډیر شفاف ده او خلک هم موږ نه خوشاله دي. څه مشکل نشته. رئیس محترم کله چې تاسو ته د تیر ادارې عسكر یتیم راځي یا کونډه راځي او یا هم د اسلامي امارت د یو مجاهد کونډه یتیم راځي څنګه د چلند ور سره؟ نه الحمدلله الحمدلله بالکل هیڅ فرق نشته. موږ یتیم من حیث الیتیم پیژنو که غیر څوک چې یتیم موږ ورته پر اخلاص باندې مساعدت حواله کوو او څه مشکل نشته. ټول موږ خوشاله دي او د امارت کې دا توپیر نشته که یتیم هر څوک هغه د تیر ادارې کې اوسي او که اوس څوک وفات کیږي هغه مصفته څه مشکل نشته. ټول الحمدلله خوشاله دي رانه او امارت کې دا هغه نشته توپیر نشته. که هر څوک چې یتیم وي حقوق ورته حواله کیږي. ډیر مننه رئیس محترم. آیا له تاسو سره خیریه بنسټونه موسسې هم همکار دي او کنه او که همکار وي په تیر کال کې مو د خیریه بنسټونو او همکارو موسسو لارې څومره کورنۍ سره مرسته کړې ده او په کومو برخو کې مرسته شوې ده؟ او الحمدلله ډېر خیریه موسسې
هغه د چې موږ سره کومک کوي، موږ کوشش کوو را جلب کو د مستحق کورنۍ سره کومک وکړي. تیر کال تقریبا 3300 تر د شهیدانو مالونو کورنۍ ته بلابل مؤسسات او خیرات بنسټونو لاره موږ ته دوی ته نقدي او خوراکي او غیر خوراکي مواد موږ توزیع کړي دي او موږ بیا هم کوشش کوو ان شاء الله ټول سره په رابطه کې چې کوم مستحق کورنۍ دی غوښتل لپاره د دوی کومک را جلب کو. دغه مستحق کورنۍ پیژندل لپاره مو سروې څنګه ده؟ الحمدلله موږ اوس ټول ولسوالیو کې خپل مدیران لرو، نو هغه کوشش کوو چې هغه کسان چې ډېر هغه محتاج احوج هغه کسان موږ اخلو او دوی ته معرفي کوو او خو شفاف طریقه باندې دوی ته توضیح کوو. مشکل نشته ان شاء الله. یو شمېر کسان لا هم انتظار پاتې دي، دغه انتظار به تر کوم وخت وي؟ نو سکهال اختیام موږ د حواله لیک وزندلې تقریبا افغانستان کې ټول افغانستان کې 10 ولایتونو سره ته د انتظار نه مهدف مونږ محترم هغه کسان دي چې دوی لدی لیست وستل شوی دي، د مایبین لیست وستل شوی دي او تاسو انتظار وکړئ. نو بعضی د مایبین څنګه طبي مایبین دي او دمغه بودیجه د نه ایجابي څنګه مونیسو، نو هغه معطل ان شاء الله که بودیجه زیاته سي نو غوي ته ان شاء الله حواله کیږي. هغه یو آزاد طبي معلولین دي چې نور مشکلات هم زیاتی خاطر بودیجه کم ده. ان شاء الله که بودیجه فرصي دوی لپاره به ان شاء الله حواله کیږي، دوی منتظر اوسي. تیر کال بودیجه مراتویل تقریبا 340 میلیون روان کال راتوي څومره افغاني بیا هم راغلي دي او د ویش لړۍ به تر کوم ورځو پورې 10 ورځو 15 ورځو پورې څومره وخت پورې پیل شي او څومره کسان ته به دا پیسې ورکړي شي؟ نو سکهال خو 280 میلیونه بودیجه مشخص شوی ده لوګر ولایت مستحق کورنۍ لپاره. تیر کال هم کم خو بیا دوباره موږ پیشنهاد ومنل سره بودیجه بیا زیات شول. ان شاء الله سکهال هم کې دي چې بودیجه زیات شي او کوشش کوو چې ټول خلکو ته ټول کوم مستحق کورنۍ چې موږ سره سفت ټول ته حقوق ورسیږي. ان شاء الله کوشش هم ده چې ټول ته خو وخت سره ورسیږي. او سکهال ده چې لږ نا وخت بودیجه سول موږ د لاس ولایتونه چې د بایومټریک مکمل شوی ده، اوس دوی ته د بایومټریک سیستم نه کیږي حواله کیږي. نو لاس ولایتونه لږ وزن د نور ولایتونه کې اکثره هغه شوی دي، توزیع شوی دي، حواله شوی دي، پیسې یو روبیا خستیم دي. ان شاء الله موږ کوشش کوو اوس کار روان ده او د شفاګو میاشتې د دورو به ان شاء الله موږ ته حواله ترتیب کړی دي. ان شاء الله د شل ورځې کې به ټول ته ان شاء الله کوشش کوو چې ورسیږي ټول ته او حواله ورته وکړو او پیسې دوی ته واخلي. زموږ د معلوماتو لمخې تاسو اوس هم شهیدان کورنۍ یا معلولینو کورنۍ راغواړي او دلته بیا هم دوم ځل لپاره چې کوي دغه پروسه کې کوم کسان راغواړي رئیس محترم؟ دغه کوم مایبین راغواړو چې هغه لیک شک کوندي شکمن کسان د کسان څخه کې دي چې علاج کولای شي علاج سره کسي یا خپل طبيعي معلولیت کمی طبيعي او اعضای کټسوي هغه بیان نه راغواړي یا د سیمایوین څخه مکمل فلج موږ معلومات کیږي چې دا د کېدو نه دي. نو صرف دغه پښتنه کو چې دا ځوندۍ د هغه ورسي کو چې ځوندۍ ورته حواله ورته کو مشکل نشته. او کوم څه لګي هغه هر کال موږ اول کال کې سیمه دوی ته حوالی کو نو یو ځل دوی برسي کو هغه راغواړو دلته. یعنی ټول معلولین نه راغواړي، خاصه کسان شکمن وي؟ او ټول نه راغواړو، صرف هغه کسان راغواړو چې شکمني کې دي چې خسوي وخت لري دو سره یا علاج سوي هغه کسان راغواړو. کوم چې یقیني وي نو هغه ته موږ تکلیف نه ورکو ځکه دوی هم اقتصادي مشکلات لري او د لرو نسل ته راځي تکلیف کیږي. نو هغه ته صرف دومره معلومات کو چې ژوندۍ نو موږ ورته حواله کو چې مشکل نشته ان شاء الله. مننه رئیس محترم. که څه هم تاسو په لومړي کې خپل خبره کې یادونه وکړه چې موږ خیالي مایوبین شتون نه لري، نشته هم داسې ده؟ او نشته موږ سره، بالکل نشته موږ سره، ځکه دلته ډېر شفافیت ده، مشکل نشته. موږ په داسې معلولین سره مراجعه کوي چې موږ لږ هغوی په بیا به کلی کور کې پوښتنه کوو د معلولیت کې دلته موږ لږ شک اخیستي هلته خپل مدیران لرو هغوی سره د خبره شریکوو. نو سفر الحمدلله هېڅ داسې معلول نشته موږ سره چې هغه خیالي ثبت شوي. نو انشاءالله دا ډېر شفافه پروسه ده، هېڅ مشکل نشته. د شهیدانو معلولینو او معیوبینو چارو ریاست کې وظیفه څومره یو دروند مسؤلیت دی رئیس محترم؟ یو خواته شهیدانو کورنۍ دي، بلې خواته یتیمان دي، بلې خواته کونډې دي، بلې خواته معیوبین. والا مشکل خو ډېر زیاته رښتیا سي بالکل سره
تاسو رواني تکلیف پیدا کړي ډیر هغه سره تاسو نن راغلي د موږ حالات مولیدل د معلولین راځي چې هغه دیو کور معلولین درې څلور معلولې دیو کور هغه سره فکر وکړي نو سره ډیر زیات درون تمامي درد ورځي سړي ته الله تعالی دې رحم وکړي موږ د افغانستان خلک ډیر قرباني ورکړي ډیر زوريدلي دي ډیر یتیمان دي ډیر کونډې دي ډیر معلولین دي موږ سره صفتینو خدای تعالی دې رحم وکړي ډیر درون مسؤلیت په خو ډیر زیات کېږي مې معلولین موږ نه خوشاله یې ک جواب ورکو ان شاء الله کوشش کوي ته اساني راولورته نه یو جواب ورکو کوم مشکل نو الله دې رحم وکړي نو دا څه مننه رئیس بیا بل مهمه خبره معلولین مو په څو کټګوري ویشل شوی دي په دې اړه هم راته معلول تر معلول فرق کوي او بل شهیدانو کورنۍ هم داسې دي ک او معلول هم درې قسم معلولین لرو یو جنگي دي یو حادثه والا دي او طبيعي دي بیا موږ مخکې لکه د جمهوریت باندې فیصدي نه لرو چې او یا فیصد موږ د عضو یا کوم یو عضو تلف سوی یو عضو معلوله دوه عضو معلوله نو هغه فرق یې وسره نو د جنگي او څه اضافه ده ورپسې بیا د حادثه والا ده بیا د طبيعي غده نو ټول که په مغه خپل ترتیب باندې موږ ثبت کړی دلته هیڅ مشکل نشته ان شاء الله د مجرد شهیدانو حقوق حواله شوی دي روان کال کې هو د مجرد شهیدانو مخ لپاره خاص ترتیب نه و وسکل الحمدلله حواله ورته جریان لري موږ دلته راغواړو ولسوالۍ ته مرغلی تقریبا موږ سره 2000 شاوخوا مجرد شهیدان موږ سره صفتي دغه لپاره د ماهانه ترتیب نشته خو ان شاء الله د څه کې دي چې رباوار دی لپاره کومک وسی او هغه فزیکی پیسې موږ ورکو ان شاء الله ثبتنام مدریدلې دی او که نوې کسان هم ثبتوي نه جریان لري ثبتنام وسم جریان لري مشکل نشته کله الته ولسوالۍ تورځي هغه الته فورمیار شي او تخلاصي هغه موږ ته را لګي موږ دلته ثبتو او دلته په مرکز کې څوک سګي دلته ثبتنام جریان لري مشکل نشته او اوس فرم چې هغه نه درولای ثبتنام ثبتوي ډیر مننه ورسته کې د لوګار اوسیدونکو ته معلوم ته کونډو ته څه پیغام لري څه ډاډ ورکوي د خپل ریاست لپاره د ټولو لوګر خلکو نه خواهشم دا ده چې د اړمنو کورنۍ سره لاس نیوي وکړي او دوی ته تسلی ورکړي او معلول نشونه شماري چې دا خلکو باندې بوج دي نو دوی سره خروي او الحمدلله خلک خو راوي مشترکي اوسه لوګر ولایت کې معلول ته معلول پر سرګ نه قتل کیږي او برد خورد او سره کیږي ان شاء الله مشکل نشته الله حفاظت وکړي ډیر مننه ژوندۍ اوسئ رئیس محترم چې خپل قیمتي وخت مو قدرمنو اوریدونکو ته ورکړل تاسو نه ځنګړي مننه ډیر مهرباني الله تعالی دې اجازه درکړي قدرمن اوریدونکو ستاسو ملتیا هم نړۍ مننه دا و د نن خبرونه تر بیا مو عمل ښه وخت لرئ